अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। बाज़ खलक څه کله ویپر چینج کوي نو فرنٹ وینډ سکرین یا مات کړی وي یا کریک کړی وي پوه شوې هغه غلطي څه کوي رڅو څه په دې مو پوه کم څه کله ته ویپر چینج کوي نو د دې کې دا یو لاک لګېدلی دی پوه شوې دا ته کولاو کا اور دا ویپر لاندې انټه سي زور کا پوه شوې نو دا ویپر به بار راوځي بیا هغه د بعد هغه څه کوي دغه کوم لیور دی داسې ویلاړ وي صحیح شو کچی سیسران دا ولګېدو نو دا ډېر سپیډ سره بیسي اور دا شیشه هیټ کوي د شیشه کې د ځکه هیټ کړل دوره سپیډ سره نو د ځکه بیا تا کریک جوړ کړی وي یا بیا د شیشه ماته کړی وي یا ځکه چې د ځکه دي سپرینګونه دی وګورو ښه د سپرینګ ډېر بیا سپیډ سره لاندې بیایي دې د وجې نه چې کله ته ویپر راوباسې نو د ویپر سټیک به کېږدی داسې صحیح شو ته دې کې ربړ چینج کوې ته دا کمپلیټ سټیک چینج کوې پوه شوې نو هغه راواخله هغه د بعد بیا راشه دلې د دې وګوره دا سټیک د ځکه چې ان کې نو د ویپر ته به بیا پاسه زور ورکې او دا لاک بور باندې راکوز کې څه دا کله ته راکوز کې بیا هم آرام سره کېږدوه صحیح شو څه ویپر خراب نه شي او شیشه خرابه نه شي داسې وړو وړو خبرو خیال ساتئ نو غټو غټو خرچونه به بچ شوې ډرایولوجي سبسکرایب کا څه توانونه بچ شي مننه آباد اوسو